سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د کنډنس ملک چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو پوه به شئ چې دا کنډنس ملک څومره په یو اسانه طریقه باندې جوړیږي. په دې کې به د ټولو نه مخکې زموږ په کاریږي 400 ملي لیټره پی یعنې شوده یا 2 پیالې. دا به یو لوښي ته ور واچوئ او تاوده به یې کړئ. کله چې پی لږ تاوده شول نو بیا به ورته 1 پیاله چینی یعنې بوره ور واچوئ او لړۍ به یې تر هغه وخته پورې چې دا وخوټ کیږي. تاسو کولی شئ چې دا کنډنس ملک د 1 هفتې دپاره په فریج یعنې یخچال کې کیږدئ په یو بوتل کې چې سر پې بند وي. تر خوټ کېدلو پورې به یې دغه شان لړۍ چې لاندې وننښلیږي. که چېرې دا پی وسوځېږي دا بوره یعنې چیني پکې نو بیا به په دې کې سوځېدلی خوند پاتې شي. پی چې کله دغسې وخوټ کېدل نو 2-3 منټه به یې وخوټ کوئ. بیا به ورپسې اور کم کړئ او د 15 نه 40 منټو پورې به یې په کم اور باندې پرېږدئ. په منځ کې به یې په هر 10 منټه یا 8 منټه بعد لړئ. کله چې دا کنډنس ملک دغسې شول نو دا لکه تیار دي. دا اوس نروب دي نو یو طرف ته یې چې کېږدئ او یخ شي نو دا به بیا ټینګ شي. کله چې ټینګ شي نو دغسې به بیا ښکاري. نو که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د الله په امان.